السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله او تمه امید چې ټول دوستان به راته روغ او جوړ یاست. بیا هم حاضر شوی یم جناب ګل فقیر د انلاین پښتو زده کړې چینل څخه. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې مو د فیسبوک داسې 15 سیټینګونه راوړي دي چې شاید تر اوسه تاسو نه وي لیدلي. نو د ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ ما ځکه چې ډیر ضروري سیټینګونه دي. نو دوستانو، که زموږ د یوټیوب په چینل کې نوي یاست نو د ویډیو لاندې سور سبسکرایبر لیکل شوی، هغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو دلته به ګونګړي نشان درته راشي، نو په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو دلته به په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ ټول نوي معلومات ترستاسو درورسیږي. نو ویډیو باندې شروع کوم دوستانو. راځم فیسبوک ته. دوستانو، تاسو ته لومړنی سیټینګ ښایم چې څنګه موږ خپل اکاونټونه معلوم کړو چې د دې څخه به نور څوک استفاده نه کوي. نو دوستانو، دلته به راشئ، په دریو نښو به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو لاندې به ښکته شئ، دلته به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله سیټینګ باندې کلیک وکړو نو بیا به سیټینګ ته لاړ شئ. دوستانو، دلته به لاندې ښکته شئ، دلته لیکل شوي دي سیکیورټي اینډ لوګین. نو دوستانو، تاسو چې کله په دغه باندې کلیک وکړلو نو دلته به تاسو ته دغه رقم ته صفحه خلاصه کړي. نو دوستانو، تاسو به دلته په سی آل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو دغه رقم ته صفحه به خلاصه شي. نو زما اکاونټ تاسو لیدی شئ چې خالص چې دی هغه په سامسونګ ګلیکسي M11 کې خلاص دی. نو دوستانو، خپل اکاونټونه مو وګورئ تر څو نور خلک غلط استفاده ورڅخه ونه کړي. نو دوستانو، کله چې ستاسو اکاونټ بل څوک استعمالوي نو د هغې د وتلو طریقه هم زه تاسو ته ښایم. تاسو فرض کړه چې تاسو اکاونټ په بل موبایل کې خلاص دی، نو دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. هغه نام به بل وي، موبایل نام به تاسو ته لیکل شوی وي. نو دلته مو چې کله کلیک وکړلو نو تاسو ته دلته راغلل چې لوګ آوټ. نو دلته به کلیک وکړئ نو تاسو اکاونټ به د هغه موبایل څخه لوګ آوټ شي. نو هلته مو خپل پاسورډ ور بدل کړئ تر څو هغه سړی رسیدګي ورته ونه کړي. نو دوستانو، دا مو لومړی سیټینګ و. راځم دویم سیټینګ ته. کله چې پروفایل ته راغلی دوستانو، تاسو ته دویم سیټینګ ښایم چې څنګه موږ خپل ریکویسټ چې دی هغه په فالو باندې واړو. دلته په د دریو نښو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو به همدې ځای ته راشئ. کله مو چې دا ځای خلاص کړلو نو دوستانو لاندې به ښکته شئ. دلته تاسو وینئ چې زموږ چې دی اډ فرینډ دی اوس. نو زه غواړم چې دا په فالو باندې واړوم. دوستانو، تاسو به دلته دوستانو دې ځای ته به راشئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو ته به دغه رقم ته صفحه خلاصه شي. کله مو چې دغه رقم صفحه خلاصه شوه نو دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو تاسو به لاندې ښکته شئ. نو دوستانو، څلور سیټینګونه په همدغه ځای کې دي چې تاسو ته یې زه نن ښایم. همدغه څلور سیټینګونه دي. نو دوستانو، لومړی کې خپل ریکویسټر چې دی هغه په فالو باندې اړولو طریقه درته ښایم. نو تاسو به لومړیو ته راشئ دوستانو، همدې ځای ته. کله مو چې په دا ځای باندې کلیک وکړلو نو تاسو لیدی شئ چې دلته لیکل شوي دي چې فرینډز آف فرینډز. نو که غواړئ چې ریکویسټ ختم کړئ نو فالو یې کړئ
نو همدا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو دوستانو دینه به شاته راشئ. نو دلته به دویم آپشن ته راشئ. کله مو چې دلته لیکل شوي دي how can see your friends list نو دا وایي دوستانو چې تاسو د ملګرو خپل لیست چې دی هغه څه رقم ته کول غواړئ. نو په پبلیک کې ټول خلک یې لیدلی شي دوستانو. دلته دویم ځای چې دی دلته لیکل شوي دي فرینډس نو یوازې به ستاسو فرینډس لیدی شي. نو کله مو چې په دا ځای باندې کلیک وکړلو نو تاسو ته به یو دوه نور د همراه ښکاره شي چې دلته به د اخري ځای ته کوز شئ چې دلته لیکل شوي دي چې آنلاین می. کله مو چې په دا ځای باندې کلیک وکړلو ستاسو د ملګرو لیست چې دی هغه پټ شولو. اوس څوک نشي کولی چې ستاسو لیست وګوري. نو دلته دوستانو په همدا ځای کې تاسو ته زه ښایم چې څه پټیږي. نو دوستانو دلته تاسو خپل ایمیل پټولی شئ. نو که غواړئ چې ایمیلونه مو پټ کړئ څوک یې ونه ویني نو په آنلاین می باندې به کلیک وکړئ. نو دا هم وشوله دوستانو. راځمه پنځم سیټینګ ته. دوستانو تاسو وینئ چې په همدغه ځای کې خپل که موبایل شمېره مو ورکړې وي په فیسبوک مو پرې جوړ کړی وي نو هغه هم پټولی شئ. که غواړئ چې فرینډس یې وګورئ نو په همدا ځای به کلیک وکړئ. که غواړئ چې خالي فرینډس یې وګورئ ستاسو چې فرینډس وي نو په همدا ځای کلیک وکړئ. که غواړئ چې هېڅوک یې ونه ګورئ نو آنلاین می باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړلو نو ستاسو ټول نمبر چې دی هغه هم پټ شول. اوس څوک نشي کولی چې ستاسو نمبر وګوري. نو راځم دوستانو تاسو ته اوس د ریکویسټ فالو باندې اړول ګورو چې څنګه وخت دی که نه. راځم پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلم دلته په درې نښو باندې کلیک کوم. نو راځم ګورو چې څنګه وخت دی که نه. تاسو کتلی شئ دوستانو چې زموږ چې دی هغه په فالو باندې اوښتی دی. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، شیر یې کړئ تر څو نور پښتانه وروڼه یې هم زده کړي. که چا زده نه وي کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ په کمنټ کې یې موږ ته پرېښی شئ. نور مو وخت نه نیسم، فقره مو سپارم. السلام.